کره کتنې وروسته موږ شپږ 50 سپینې ساحې د ټول ولایت په کچه راایستلې دي چې مختلفو ډونرانو ته مو ورکړي دي چې د هغه په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي. کلاس دانې کلینیکونه چې FHH فیملی هیلث هاوس ورته وایي چې دا منظور سوي دي چې نفع دا پر غاړه واخیستله. کلیوه لاسته راوړنه په لاسته راوړنو کې دا هم ده چې موږ ټولو ولسوالۍ ته د دوا سپلای وکړي. دا مهمه خبره وه چې موږ د دوا د کمبود یا د شارټیج سره مخامخ وو، نو اوس سپلای مو ټولو ولسوالیو ته وکړي، لا هم روان ده. دا چې موږ د ولایتي روغتون کې د متخصصینو کمبود درلودی، نو 4 متخصصینو ته موږ پیشنهادونه ورکړي دي د وزارت مقام سره په مشوره باندې، د هغوی په همکارۍ باندې د ولایت مقام، او نو 4 متخصصین پر لاره دي چې یو داخله متخصص ته، یو د هډوکو یا اورتوپیډي متخصص ته، بل د جراحي متخصص ته، بل هم ګوش او ګلو متخصص ته چې د غوږ پزې ستوني متخصص دی. او بل خبره دا ده چې د ولایتي روغتون د ارتقا لپاره مو د وزارت مقام سره خبرې کړې دي چې 2500 بستر ته لوړ سي. نو پیشنهاد مو د ولایت مقام څخه د وزارت مقام څخه اخیستی ده، د دوی حکم مو اخیستی ده، په نو دا بیا هغه تشکیل او ادارې امور ته تللی ده چې په ادارې امور کې تر پروسس یا ته مراحل به کیږي، لا وروسته به راځي. اوس مهال غالبا 150 بستر ده. نو دغه سیمو په ولسوالیو کې لري ولسوالیو کې مو ان شاء الله نظارتي ټیمونه به ځي، هلته به ګوري، هلته به کم ځای کې چې کمی وو له همکارو مسو سره موږ دا هغه کړی ده، پر هغه باندې مو ټینګار کړی ده چې کم ځای کې مشکل و باید په هماغه وخت باندې رسیدګي ورته وسي. نو بل مو د معتادینو د روغتون فعاله کول و چې 50 بستریز روغتون و، الحمدلله تاسو وینئ چې عملا مو د معتادین را انتقال کړل، ځای مو ورته رنګ کړی او تعمیر مو ورته برابر کړی، معتادین مو را انتقال کړل، دلته مو راوړل. بل دغه پروګرام د وقایې دپاره د مور او ماشوم، نو الحمدلله په دې وتوانېدلو چې موږ ته دغه د وقایوي کمپاین دغه د شروع دی. تاسو وینئ چې په ولایت او ولسوالیو کې شروع ده.